سلام مرګرو، رفیع الله رحماني یم. لکه څنګه چې په تیرې ویډیو کې ما تاسو ته وویلې چې مونږ به انشاءالله 5 مهارتو باندې ویډیوګانې جوړو او دا ویډیو به د افغان سټارټ اپ په یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. نو همدې سره څنګ ته مونږ اولین سیریز چې شروع کوو یا اولین مهارت باندې چې خبرې کوو هغه به سوشل میډیا مارکیټینګ یا بازاریابي یا بازار موندنه د فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ له لارې او یا ویلی شو چې څنګه د فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ له لارې پیسې وګټو. نو دا به انشاءالله ډېر ښه سیریز وي. دا ټولې ویډیوګانې به په یوټیوب کې اپلوډ کیږي د افغان سټارټ اپ. تاسو کولی شئ د افغان سټارټ اپ یوټیوب کې سرچ کړئ او یا همچنان لینک کې چې کوم تاسو سره شیر کیږي هغه فالو کړئ او دا ویډیوګانې پیدا کړئ او همچنان د عمل یاد وباسئ د افغان سټارټ اپ یوټیوب چینل لایک کړئ، فالو کړئ، سبسکرایب یې کړئ او نورو دوستانو سره شیر کړئ. نو راځو ډایرکټ اول خپل درس شروع کوو. زمونږ دغه سیریز به د سوشل میډیا مارکیټینګ یا SMM نه شروع کیږي. سوشل میډیا مارکیټینګ یا بازار موندنه او یا پیسې ګټل د سوشل میډیا نه. سوشل میډیا خپله څه شی ده؟ دغه اجتماعي شبکې لکه فیسبوک، واتساپ، ټیک ټاک، یوټیوب دغه ټول اجتماعي شبکو کې راځي. صحیح شو؟ ښه، څنګه چې دلته په دې سوشل میډیا مارکیټینګ یو څیز منشن شوی ده، مارکیټینګ کوم یو نوی لفظ نه ده، دا یو ډېر تکراري لفظ ده. کلونو راهیسې دا لفظ تکرار شوی ده او زیاترو خلک په دې خبر دي. نه ضرورت نه لري چې ډېر زیات تعریف یې کمه او یا ډېر معلومات، خو په لنډو ټکو کې به دغسې چې سوشل میډیا مارکیټینګ پوهیږو چې بازار موندنه. په دنیا کې دوه څیزونه دي چې یو خدمات ده او بل پروډکټس دي. موږ دوه څیزونه په دنیا کې لرو، یو خلکو ته خدمات ورکوي یعنې کمپنیانې یا خدمات ورکوي او یا پروډکټس محصولات ورکوي. نو دغه خدمات او دغه پروډکټس لپاره مهم څیز چې ده هغه فروش ده، چې آیا فروش کوی شو که نه، آیا مشتری پیدا کوی شو که نه. ورته دا ډېر ضروري څیز ده. که ته څومره ښه خدمات ولرې، څومره ښه محصولات ولرې، خو چې فروش ونه لرې نو ستا محصولات او یا ستا خدمات هیڅ شی هم نه دي. نو دې لپاره که چیرې وغواړو مونږ سیلز جنریټ کړو، فروشات جنریټ کړو، فروشات ولرو، نو مونږ باید ورته مارکیټینګ وکړو. مارکیټینګ خو واضح خبره ده، تاسو به حتما دکان ته تللی یاستئ، تاسو به حتما خریداري کړي. نو هغه کومې خبرې چې تاسو دکاندار کوي یا کوم لوحې چې لګېدلې دي، بروشرې چاپ کېږي، دغه ټول په مارکیټینګ کې راځي. نو د هغومره مارکیټینګ لپاره بس ده. مارکیټینګ که چیرې تقسیمات یې وکړو، په دوه رقم موږ مارکیټینګ لرو. یو چې دا اولډ مارکیټینګ یا پخوانی مارکیټینګ. هغه کوم مارکیټینګ ده؟ دغه لوحې چې لګېدلې دي، دغه بروشرې چې چاپ کېږي، دغه کارډونه چې چاپ کېږي، دغه ټول اولډ قدیمي مارکیټینګ ورته وایي یا پخوانی مارکیټینګ. خو چې کله نه انټرنیټ دنیا ته راغی، انټرنیټ وجود شو، پیدا شو، جوړ شو، نو دنیا کې خو ډېر څیزونه تغییر کړل. همدغسې په مارکیټینګ بخش کې هم ډېر تغییرات راوستل. چې هغه یې تغییرات راوستل چې شی و، دی یې تبدیل کړو موډرن مارکیټینګ او یا ډیجیټل مارکیټینګ. صحیح شو؟ یا موډرن مارکیټینګ او یا ډیجیټل مارکیټینګ دواړه یوه خبره ده. ډیجیټل اوس څه ته وایي؟ ډیجیټل له نوم نه معلوم ده چې هر هغه څیز چې برق ولري هغه ډیجیټلي څیز ده. که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون ده، که هغه موبایل ده، د ټول په مارکیټینګ کې راځي ډیجیټل مارکیټینګ. نو ډیجیټل مارکیټینګ یو ډېر لویه نړۍ ده، ډېر انواوې لري. په هغه کې ایمیل مارکیټینګ راځي، SEO راځي، همدغسې دغه کوم اعلانونه چې په تلویزیون باندې دي یا په راډیو باندې دي، دغه ټول پکې راځي. خو موږ ته مهمه څه شی ده چې موږ باید دغه څیز کور کړو، سوشل میډیا مارکیټینګ. موږ به ډېر بحث نه کوو په ډیجیټل مارکیټینګ کې. موږ ته مهم دغه ده چې سوشل میډیا مارکیټینګ څه شی ده، یعنې فیسبوک، انسټاګرام له لارې موږ څنګه کوی شو مارکیټینګ وکړو، څنګه کوی شو یو محصول لپاره فروشات راوړو. نو مونږ ویلې چې د ډیجیټل مارکیټینګ ډېرې انواوې لري، خو مونږ به په ټولو انواوو کې خبرې نه کوو. مونږ ته چې کوم ضرور هغه ده چې په افغانستان کې مونږ کولی شو پیسې ترې وګټو. نه تنها افغانستان کې، زه دغه درته ګارنټي درکوم که چیرې دغه مهارت مو زده کړلو سوشل میډیا مارکیټینګ، تاسو به د نړۍ په هر ځای کې یاستئ، انشاءالله یو کاروبار به لرئ او یا به یو وړوکی سیټ اپ لرئ چې تر څو پیسې ترې وګټئ. نو مونږ ته وویلې چې مهم SMM ده، سوشل میډیا مارکیټینګ ده. ښه،
سوشل میډیا خو ما ویل چې هر هغه شبکې اجتماعي شبکې لکه فیسبوک انسټاګرام یو بل لفظ ورسره اضافه شوی ده مارکیټینګ. نو بازاریابي یا بازار موندنه د فیسبوک د انسټاګرام د واتساپ له لارې حتما به تاسو شاهدان اوسئ. ډېر خلک شته چې همدې فیسبوک نه همدې واتساپ نه پیسې ګټي. ډېر هلکان ما کتلي دي، ډېر نجونې دي چې موږ سره الحمدلله کار کوي او د دې لارې دوی یو هغه کوم هدف ته چې غواړي رسېدلی دي. نو اوس راځو مونږ لکه وختي مو چې ویلې په دنیا کې دوه څیزونه دي، یا خو به پروډکټس وي یعنې محصولات وي او یا به سرویسز وي خدمات وي. صحیح شو؟ یا به دا دواړه وي، کمپنیانې زیاتره یا محصولات راوړي یا خدمات راوړي یا دواړه راوړي، خو په هر صورت کې مهم چې ده سیلز ده. مثال د خبرې دا زمونږ مشتری ده، کسټمر ده او دا زمونږ محصولات دي. دې لپاره راوستل چې دي فروشات. مونږ څه کوو؟ د فیسبوک د انسټاګرام له لارې مونږ دې محصولاتو ته څه کوو؟ مارکیټینګ کوو. دغه رسو تر مشتری پورې. مشتری څه کوي؟ که چیرې خوښ شو انتخاب کړو، تاسو نه اخلي، فروشات جنریټ کیږي. همدومره ده. دې کې کوم راکټ ساينس نه ده، نه کوم تعریف ده، نه کوم فزیا کیمیا یا بیولوژي ده چې دې کې زه تاسو ته ډېر تعریفونه. اسانه لنډه خبره، په فیسبوک انسټاګرام او یا داسې نور سوشل میډیا له لارې موږ وکولی شو محصولاتو یا خدماتو ته فروشات راوړو او دا فروشات کله راځي چې موږ مشتریانو ته زموږ خدمات ورسوو. لکه ستاسو ته دغه د افغان سټارټ اپ ویډیو او یا د افغان سټارټ اپ پوسټر څنګه رسیږي، خو په فیسبوک کې ګورئ، په انسټاګرام کې ګورئ، په یوټیوب کې ګورئ، په کور کې ناست یاستئ د رسېدلي دي. نو دا داسې خبره نه شوه چې زه باید تاسو ته ثبوت ورسوم. دغه مهارت په دنیا کې ثبوت شوی ده. د دنیا غټې کمپنیانې دغې سوشل میډیا له لارې په ټوله دنیا کې مشهوره شوي دي او نن سبا ورنه خلک خریداري کوي. یو بل مثال د خبرې، ته کالي خرڅوئ. فار ایگزامپل تاسو چې خرڅوئ کالي خرڅوئ، دکان نه لرئ، یو ډونټ نیډ ا شاپ، ضرورت نه لرئ دکان، جواز، یو شي تم نه. کالي مو واخیستل یا د ایران یا د پاکستان یا د هر ځای نه، تاسو څه وکئ؟ دغه عکسونه په فیسبوک انسټاګرام کې صحیح واچوئ، صحیح صفحه ورته جوړه کړئ او هغه روزانه ورباندې اپلوډ کوئ. یعنې هم عکس واچوئ، هم ورسره یو څیز چې ډېر مهم ده هغه کیپشن ده، یعنی تبلیغاتي متن مو لیکه. دغه محصول چې کوم تاسو اچوئ دې لپاره یو تبلیغاتي متن ولیکه. صحیح شو؟ نو دا چیرته اپلوډ کړه؟ فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ چینل نن سبا راغلی دی، په واتساپ چینل کې اپلوډ کړه. صحیح شو؟ نو دغه طریقه ده یا دغه څه شی د سوشل میډیا مارکیټینګ هغه کوم نوع چې تاسو کوی شئ یو محصول او یو خدمات خرڅ کړئ. اوس راځو په دې کې دوه قسمه مونږ بیا مارکیټینګ لرو په سوشل میډیا کې. یو طبیعي مارکیټینګ ده او یو پیډ مارکیټینګ ده. طبیعي مارکیټینګ څه ده؟ روزانه پوسټ کوه، روزانه فعالیت کوه. یعنی روزانه په فیسبوک انسټاګرام کې پوسټ جوړوه، ویډیو جوړوه، سټوري جوړوه، کومنټو ته ریپلی کوه. نو دا به لږ شي لانګ ټرم وي، دغه به لږ وخت زیات ونیسي، تاسو نه به ټایم زیات ونیسي. صحیح شو؟ بله نوع لرو هغه د پیډ مارکیټینګ. پیډ مارکیټینګ څه دی؟ چې ته فیسبوک انسټاګرام ته روپۍ ورکوي، خپل پوسټ یا ویډیو سپانسر کوي چې ډېرو خلکو ته ورسیږي. او دلته یو ډېره ګوره اساس خبره ده، زیاتره کمپنۍ له دې نه ډارېږي چې موږ نه به په مارکیټینګ کې ډېرې روپۍ مصرف شي. خو سوشل میډیا ښکلا دغه ده چې حتی تاسو کولی شئ $1 سره روزانه 5 ورځو لپاره $50 سره هم تاسو کولی شئ مارکیټینګ شروع کړئ. یعنې 4,500 تقریبا 500 افغانۍ کېږي چې تاسو کولی شئ ډېرو خلکو ته ستاسو د محصولات او یا ستاسو د خدمات ورسیږي. یعنې په ډېر کمې روپو سره تاسو ډېر نتیجه اخیستی شئ. نو دغه دې ته وایي پیډ مارکیټینګ. نو که چیرې تاسو کوم برانډ لرئ یا کوم خدمات لرئ، دواړه کوئ، هم طبیعي مارکیټینګ کوئ چې رینکینګ کې راشئ او هم پیډ مارکیټینګ کوئ چې ډایرکټ په کال اندر کې یا په 6 میاشتو کې یا په هفتې کې تاسو فروشات ولرئ. نو دا زمون اول درس و، لومړی درس و د سوشل میډیا مارکیټینګ په باره کې. انشاءالله دا ویډیو هم چې تر اخره پورې کتلې، دې کې ډېر ښه موضوعات تشریح شول. کوم سوالونه چې ستاسو ذهن کې وو هغه به هم کلیر شوي. یو بل څیز چې ډېر وخت خلک پوښتنه کوي، یا فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب نه په افغانستان کې موږ درآمد کوی شو که نه؟ ګورئ، درآمد په دوه رقم ده په دې سوشل میډیا کې. یو ډایرکټ درآمد ده، یو انډایرکټ درآمد ده. ډایرکټ درآمد دې ته وایي چې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ، عکس اپلوډ کړئ یا سټوري اپلوډ کړئ، هغه لایک واخلي، ویو واخلي، تاسو ته یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک دغه روپۍ درکړي په بدل کې. بل د انډایرکټ درآمد. انډایرکټ بیا کومه طریقه ده چې تاسو څه وکړئ؟ د یو محصول، پروډکټ او یا یو خدماتو لپاره فروشات راوړئ.
نو تاسو کوئ شئ دغه دویمه طریقه انډایرکټ په افغانستان کې ډېر اسانه ده. وخت د همدای ټایم ده، یوز اټ، استفاده ترې وکړئ، وخت مه ضایع کوئ. او انشاءالله موږ په آینده درسو کې چې څنګه ډایرکټ درآمد وکړو. یعنې په افغانستان کې به زه اوسېږم، ما ته به د یوټیوب نه هم پیسې راځي، انسټاګرام نه به هم راځي. انشاءالله هغه موضوعات به هم تاسو سره په آینده درسو کې کور شي. نو ډېر یو ښه فرصت ده. که چیرې واقعا جدي یاستئ او غواړئ د دې مهارت په باره کې معلومات ترلاسه کړئ، نو همدغه ویډیوګانې به د افغان سټارټ اپ په یوټیوب چینل کې اپلوډ کیږي. تاسو کولی شئ د افغان سټارټ اپ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان دا ویډیوګانې نور ملګرو سره شیر کړئ. د بهانه هم ختمه شوه چې ودرې دا ویډیوګاه موږ دغه درسونه په پښتو کې چیرته پیدا کړو، ختمه شوه. اوس سر وخت ده، سر فلم ده، هم د اوس نه سټارټ وکړئ، هم د اوس نه شروع کړئ، دغه څیزونه زده کړئ. انشاءالله په آینده درسو کې، نن خو لومړی درس و، همداسې په ترتیب سره به دویم دریم درس اپلوډ کیږي. بیا به بلې موضوع ته ځو، د امازون په باره کې به خبرې کوو، د هوش مصنوعي په باره کې خبرې کوو، څنګه یو تجارتي فکر جوړ کړو، څنګه یو کاروبار جوړ کړو. نو مننه ستاسو د کتلو نه، سبسکرایب کولو نه، ستاسو سپورټ نه نړۍ مننه. انشاءالله چې که چیرې تاسو داسې دوامداره شکل کې دا درسونه تعقیب کړئ، یو هغه مقصد چې موږ غواړو چې ورته ورسیږو، انشاءالله په ډېر لنډه موده کې به ورسیږو. بل زموږ دویم درس به دا غوي چې موږ په آینده ویډیو کې څه شی به کور کوو. دویم درس کې کوم پلیټفارم، یعنی په فیسبوک، انسټاګرام، کوم یو پلیټفارم، کوم یو شبکه زر انتخاب کړو. صحیح شو؟ یا د کاروبار لپاره کوم یو بهتره ده؟ فیسبوک بهتره ده، انسټاګرام بهتره ده، ټیک ټاک بهتره ده؟ انشاءالله په دویم درس کې به دې باره کې خبرې کوو، او همچنان دې باره کې به خبرې کوو چې انسټاګرام څه فرق لري فیسبوک سره، ټیک ټاک، یوټیوب څه فرق لري، څنګه یې کولی شئ تاسو اپلوډ کړئ، او دې په بخش کې مثال کې پوسټر څنګه ماده کیږي. دې موضوعات به تاسو ته په آینده ویډیو کې شیر شي انشاءالله. مننه. تل دې وي افغانستان.